سبا به مړې فیسبوک اکاونټ به دې پاتې بس ځان سره سوچ کوه چې ستا په اکاونټ کې به څه پراته تا به څه شیر کړي تا به په مسنجر باندې څه لیږلي تا به په واټساپ باندې څه لیږلي تا به یوټیوب ته څه اپلوډ کړي دا به ستا نه وروسته ستا صدقه وي یا به ګناهونه یا به نیکي موبایل خو استعمالوئ خو دا د دعوت سنګر دی د دعوت مورچه دې جوړه کړه د موبایلو په ذریعه نه دی د دې موبایلو په ذریعه دومره دعوت وشو دومره دعوت موږ په لاره را روانو ما فاروقي صاحب ته دا خبره هم کړله چې الله رب العالمین په دې ذریعه باندې د دعوت څومره پیلا وکړه نن د هر نوجوان زلمی په جیب کې موبایل شته که ته هر څومره د زمانې زبرګې که نه خو موبایل ساتي که ته ډېر نکړې وکړې چې نه جومات کې فتنه ده او موبایل یې مه راوباسئ نو فتنې ماما ستا په جیب کې فتنه پرته ده ستا په کور کې ستا د زنانو سره هم دا فتنه شته ځوانان ماشین در سره دي موبایل خو استعمالوئ خو دا د دعوت سنګر دی د دعوت مورچه دې جوړه کړه ګوره پرویزیان لګیا دي کل عام په سوشل میډیا دعوت کوي که نه کوي مشرکان لګیا دي قبر پرست لګیا دي دمان لګیا دي اجراګان وګوره دنیا یې په دې بله راغستې دا سوشل میډیا ډکه ده او ما ورته اوس هم په دې میدان کې رسطو کېږي دا میدان چا ته خالي پرېږدي د حق اواز د حق دعوت جیب او جیب ته ستا په دعوت رسي نن زما د ځوان ورور آی ډي چیک کړه پروفایل یې وګوره خاکې پکې نشر کړي دي سندرې نشر کړي دي قوالیان یې نشر کوي ځوانان ورونو د حق پرستو علماو بیانونه نشر کوي په دې کې ستا کومه ام بي یا جی بي خرچه شي او یو کس ته الله هدایت وکړي د دنیا او ما فیها نه ستا دپاره بهتره ده سبا به مړې فیسبوک اکاونټ به دې پاتې بس ځان سره سوچ کوه چې ستا په اکاونټ کې به څه پراته تا به څه شیر کړي تا به په مسنجر باندې څه لیږلي تا به په واټساپ باندې څه لیږلي تا به یوټیوب ته څه اپلوډ کړي دا به ستا نه وروسته ستا صدقه وي یا به ګناهونه یا به نیکي